الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو پښتنو عزیزانو، خیبر عزیزانو، مشرانو، کیفیلو مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. موږ د ملک نصیر او سره نورو ملګریو په پښتون قومي جرګې چې کوم ملګري هغه د ګرفتارۍ خلاف او د هغه د رهایۍ لپاره او د هغه د جعلي فایرونو د خاتمې لپاره دلته چې کوم دی د 2 میاشتو نه زیات ټیم وشو چې درنه ورکړي او تر اوسه پورې چې کوم دی یو څه د هغه جان کې راخلاص شوی دی او نور تر اوسه پورې چې کوم دی ګرفتار دي او په زندان کې جعلي فایرونو کې اوس یو بل ملګری هم پکې اضافي کوی نو چې هغه منظور مجبور چې کوم دی نجیب مجبور چې کوم دی هغه یې ونیو په هغه باندې د جعلي فایرونو نه بغیر هېڅ شی هم نشته. نو موږ یو ور بیا دا مطالبه کوو، پرزور مطالبه کوو چې دا ټول چې څومره پښتانه مشران نیول شوي دي په سر کې نصیر او پسې چې کوم دي دا ټول پښتانه مشران دا فوراً او زر نظر رها کړی شي. او چونکې موږ د روژې په هغه باندې په خاطر باندې چې دا د عبادتونو میاشت ده، د امن میاشت ده، د ذکر میاشت ده، نو عزیزانو، مشرانو، ټولو ملګریو دا مشوره وکړه چې روژې په میاشتو چې کوم دی د عبادتو کې داخل تېروي او د اختر نه وروستو په 9 تاریخ باندې په 9 اپریل رسېږي 7 اپریل باندې چې کوم دی موږ دلته بیا غونډوي او انشاءالله چې که هغه پورې د موږ د خلک نو رها کړي شوي د جعلي فایرونه واپس نو واخیستل شوي نو انشاءالله چې دلته راغونډېږو او مشوره وکړو او انشاءالله چې مزید نوي قدمونه پورته کوو، نوي لایحه عمل باندې چې کوم دی عمل کوو او تا پورې انشاءالله چې دا جدوجهد د مزاحمت او دا تحریک نه پرېږدو چې تر کومه پورې د موږ د پښتانه ملک نصیر وسله د ټول پښتانه بندیان راخلاص شوي نه وي او د دوی خلاف د جعلي فایرونه د ټولو خلاف چې چا خلاف یې هم کړي که ګرفتار نه هم وي چې تر کومه پورې دا فایرونه د جعلي فایرونه د حکومت ختم کړي دي. مهرباني خوشحال